tora Jangbabra Khaza. د یو وخت کیسه ده چې په یو کلي کې توره ښځه اوسېده، خو دغه ښځه ډېره جنګببره وه. وړو خرابه ښځه ده، خرابه جنګببره ښځه ده، تښتئ کور ته تښتئ. د دې ښځې نه به صرف ماشومان نه بلکې د کلي غټې ښځې هم یریدې. دا ښځه جنګببره هم وه او د شکل ده هم توره وه. چاله به د شپې مخې له ورله نو هم به تې خلک یریدو. یوه ورځ جمیل سکول ته روان و چې توره ښځه ورله مخې له ورله. Ali بورې دا خو داسې توره ښځه ده، ما به فري راجه وره. احمد ویرېدو او کور ته لاړی. خو ملګرو د دې تورې ښځې د جنګببرتوب په شایبو کیسه ده. اول درته کیسه کومه چې دا جنګببره ښځه څنګه جنګببره شوې وه. اول کې دا ښځه ډېره زیاته ښه ښځه وه. نه به یې په چا کار لرلو او نه به یې څوک تنګوله او نه به یې د چا سره جنګونه کوله. خو دا ښځه د رنګ نه توره وه نو خلکو پسې خندله. که دا به د چا کره لاړه ښځو به وی ای د تور مخې راله. دا به خفه شوه خو څه به یې ویله نه، ناکام به یې کو. یوه ورځ دا ښځه د چا کره میلمه شوې وه چې کله د روټۍ ټیم شو دې له یې ځان له روټۍ ورکړل او هغوی دې بل ځای کې کېناستله. ورته یې ویې ته توره ښځه یې، زموږ سره روټۍ مه خوره، بیا زموږ ډوډۍ پاته نه کېږي. دا ښځه په ژړا شوه او د کور په طرف روانه شوه. چې کور ته لاړه اول خو یې د ځان سره ژړله، خو بیا یې سوچ وکړو چې دا خلک زما نه هسې هم نه قلاریږي. راځه سمه جنګببره شه او بچي ورله یېروه. نو دې ښځې ځان غوسناک کو او چې چا به پسې هم خاندله نو جنګ به یې ورسره کولو او شر به یې ورسره کولو. کم ماشومانو چې به پسې هم خاندله هغه به یې یېروله. یوه ورځ د جمیل پلار په لاره روان و چې دا توره ښځه یې ولیده نو ویې خاندله پسې او ویې ویل دا څومره توره ده. نو توره ښځه پسې راله او د جمیل پلار یې سم ووهلو او ورته یې ویله چې د نن نه بعد به ستا زوی سکول ته ځي او زه به یې یېرومه. دا ښځه به په لار کې ناسته وه چې کم واړه به دوکان ته تلله نو دې به یېروله او کور ته به یې په منډه کوله. که په کلي کې به پسې کومو ښځو وخندل د هغوی سره به یې هم شر کولو، هم به یې ورسره جنګ کولو. د کلي خلک ترې تنګ رالی او ویې ویل چې د دې څه غم کوو. نو د کلي ټول خلک راغونډ شو او مشوره یې وکړه. د دې ښځې نه ځان پسې جوړ خلاصول غواړي ځکه دا زموږ سره جنګونه کوي او زموږ ماشومان یېروي. نو د کلي مشران راغونډ شوه او دې له په جرګه راله. تپوس یې ترې وکړو چې ته ولې دا خلک تنګې ماشومان یېرې. نو ښځې ورته ووی دا خلک په ما پسې خاندي، ټوکې راپسې کوي او زما نه کرکه کوي. نو د کلي مشران پوه شو چې دا دې ښځې ته ګناه نشته بلکې موږ ته ګناه ده او زموږ دې خلکو ته ګناه ده. او د کلي مشرانو ښځې ته ووی بس ته د نن نه پس واړه مه یېروه، په تا پسې به څوک نه خاندي، چا سره جنګونه مه کوه. ښځې ورته ووی ټیک ده ما پسې دې څوک نه خاندي، زه به څوک نه تنګوم. مشران راله او د کلي خلک او ماشومان یې پوهه کړل چې د نن نه بعد به په دې ښځو پسې څوک نه خاندي. نو بچو په چا پسې خاندئ مه، د چا سپکاوی مه کوئ او که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی دا ورسره سبسکرایب کړئ چې